سورہ بقرہ رکوع نمبر 15 آیات نمبر 127 او 128. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب صل وسلم على حبيبك دائما أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وَإِذْ يَرْفَعُ او په هغه وخت کې چې اوچتول ابراهیم علیه السلام القواعد بنیادنا من البیت د خانقابه. په هغه وخت کې چې ابراهیم علیه السلام د خانقابه بنیادونه راوچتول دیوال وهلو. و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام هم ورسره په دې کار کې ورسره شریک کارو. ربنا او ورسره دعایم کو غوښتا دعایم کولا. ربنا ای زمونږ پروردگار ای زمونږ پالون کې ای زمونږ ربا تقبل قبول کا مننا زمونږنا. الله دا کم کار شکو دا کم محنت کو د خانقابه بنیادونه او دیو تعمیرات شروع د روان کړم دی. الله دارانه قبول کا انک ای الله یقینا ته چې انت السمیع انت اوریدون کې ذاتی العلیم په ذاتی خبردار ذاتی. ربنا ای زمونږ ربا وجعلنا وګرځو مونږ لرا مسلمین لکا منون کی مونږ دوان خپل منون کی مونږ دوان خپل اطاعت کوون کی مونږ دوان خپل تابعداری کوون کی فرمان برداری کوون کی پیرو پی کوون کی. ومن ذریتنا ای زمونږ ربا زمونږ په اولاد کې هم وګرځوا سوک امتن یا وډلا مسلمت لک چې ستا اطاعت کوون کی وی ستا منون کی وی ستا فرمان بردارون کی وی ستا احکامات منون کی وی. وارنا او یا الله او خای مونږ ته مناسکنا مناسک زمونږه احکامات د حج طریقه کار د حج او یا په کم ځای کې چې د حج احکامات کیږي هغه راته وښایه. مناسک دا د منسک جمع ده. مناسک یا دا کم افعال چې کیږي د بیت الله شریف نه طواف کیږي د صفا مروه ترمنځ دا تګ او دوړ کیږي دا منډه وهل کیږي عرف منا ته تګ عرفات ته تګ مزدلفه ته راتګ قربانی کول د افعال تم مناسک ویل کیږي. او چې په کم ځای کې دا کار کیږي د تم مناسک ویل کیږي. نو دوان ته مراد اخیسته شو که یو ته اخر اخلي نو دوان دام ته اخیسته شي ځان لته اخلي عموم ته اخیسته شي بهتر دوان دي.
وتوب علینا یا الله زمونږ توبه قبول کا انک یقینا الله ته چې انت التواب هم ته ډیر زیات توبه کوونکی ذاتی الرحیم رحم کوونکی ذاتی. اوس رب کریم خپل خلیل الله ابراهیم علیه السلام ته حکم کوي چې ځه د خانه کعبې تعمیر وکړه او په دې تعمیر کې خپل بچنګیم ځان سره کا. نو اسحاق علیه السلام وړوکی و، دا د بابا اسماعیل علیه السلام نه 14 کاله کشر و. اسماعیل علیه السلام مشر بچی دام پس سپینه ګیره الله ورکړي دی ورله، په بوډاوالي الله ورکړي دی ورله. خو خیر بابا اسحاق علیه السلام د بابا اسماعیل علیه السلام نه 14 کاله کشر دی. هغه ورسره په خپل علاقه او وطن په شام کې پاتې دی. هلته د هغه تربیت او پرورش او پالنه کیږي او لویږي. او اسماعیل علیه السلام سره د خپل مور د هاجری رضی الله علیها السلام د دې سره مکې مکرمې ته دلته راوستی دی او د تربیت او پرورش دلته وشو. او د بنو جرهم د قبیلې نه یو ځل واده وکړو، بیا واده وکړو. مفصل کې روایت شته دی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما حدیث دی. بهر کې یو ځل بابا اسماعیل علیه السلام ښکار لتلی دی، ښکار نه راغلی، یو ونه لاندې ناست دی او د غشي څوکې وباسي. غشي له لرګي نه غشی جوړوي او په چاړه باندې یا په یو تیره سیز ورله څوکه وباسي چې دې کې بابا ابراهیم علیه السلام ورغه سره میلو شو، ورغاړه ورته پلار او زوی خوشحاله شو. اوس بابا ابراهیم علیه السلام ورته بچي یو کار دی، په دغه کار کې به ته راسره شرکت وکړو که ونه کې؟ ورته بابا جانه ولې نه، چې هر څنګه کار وي زه تا سره په هغې کې بلکل تابعدار یم، کوم در سره رستو نیم در نه، راځه وایه. خو ما ته د رب کریم د طرف نه حکم وشو چې د بیت الله شریف تعمیر وکړه، اثرنو د دې تعمیر وکړه. نو د دې اثرنو تعمیر بیا وشو، ورنه خانه کعبه مخکې جوړه شوې ده. یو قول دا اقوال ذکر شو چې فرشتو جوړه کړې ده، بیا بابا ابراهیم آدم علیه السلام داسې را روان. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای وی بابا آدم علیه السلام د دې خانه کعبې 40 حجونه کړي دي، هغه هم د هندوستان نه پیدل راغلی دی ورله. دا د خانه کعبې چې بیت الله شریف لکه څنګه چې قرآن کریم مونږ ته فرمایي که نه، رب کریم ورکي چې دا مکه مکرمه دا بیت الله شریف دا د ځمکې په مخ باندې په روی زمین باندې د ټول نه اولنی کور دی. دا بالکل مسلمه خبره ده. بهر کیف ولی که داسې نشي نو ولې د آدم علیه السلام نه را دې خوا بیا قوم عاد وګورو، قوم ثمود وګورو، دا خو د بابا ابراهیم علیه السلام نه مخکې تیر شوي دي. دوی خو ځان له کورونه جوړ کړي وو. قرآن کریم کې خو د هغې حالات موږ ته ذکر شوي دي، د هغې هغه کورونه نن هم موجود دي. په غرونو کې سورنګان ویستي دي او پکې کورونه او محلات او څه آذر وګوره، آذر چې دا د ابراهیم علیه السلام نه مخکې و، د ده په دور حکومت کې ابراهیم علیه السلام پیدا شو. نمرود بخښنه غواړم، نمرود چې کوم د ده په دور حکومت کې بابا ابراهیم علیه السلام پیدا شو، ولې دې محلات نو جوړ کړي، دې خو ځان له محلات جوړ کړي وو. د قرآن کریم د دې آیات کریمه چې موږ وګورو 4مه سپاره کې به راشي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکه. اولنې کور چې په مکه مکرمه کې رب کریم د خپل کورونه جوړ کړی دی هغه بیت الله شریف دی. دا اولنې کور دی. بهر کیف بابا ابراهیم علیه السلام راغو او دا غزي انتحاب یا جبریل علیه السلام وکړو، یا رب کریم ورته د وحی په ذریعه سره وفرمایل چې دا د خانه کعبې د بنیاد حصہ ده. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی فرمایي چې کله طوفان نوح راغو نو روایت مختلف دي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه کوم روایت ته کوم چې تفسیر مظهری ذکر کړی دی، وی د خانه کعبې دا کوم بنا او تعمیر چې الله جل شانه 4 اسمان ته پورته کو. او د یو قول مطابق اندلته چې کنده هغه د اوبو د وجه نه چې کنده دلته را زی په زی باندې راو غورځېدو.
د دې کې چې کوم حجر اسود نو د مکې مکرمې سره چې دا کوم نږدې غر دی دا چې مونږ په باب السلام باندې څنګه وځو یا باب النبی باندې وځو د غر بیغ شروع شي باب النبی باندې یا باب السلام باندې چې وځو او دا کم ښي طرف ته بیا وګورو چې دا کوم ځای کې مکتب جوړ شوی د نبی علیه صلات وسلام کور دی دا دې په شا باندې چې دا کوم غر ښکاري دي ته جبل ابو قبیس وایي جبل ابو قبیس د ابو قبیس غر د دې غر نوم دی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې د حجر اسود دا کاڼې دا رب کریم دغلتا محفوظ ساتو د حضرت جبریل په واسطه سره او بیا د دې خانه کعبه بنیادونه چې دي د بنیاد د اکثر دا چې کوم لاندینی کاڼي وو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دې زیات کاڼي چې دی هغه د غار حرا نه وړل شي وو زیات کاڼي دا د غار حرا نه چا به وړل بابا اسماعیل علیه السلام بتلو او په اوږو باندې به دا کاڼي وړل او دلته که موږ قرآن کریم وګورو که نه لومبنی ذکر وإذ یرفع ابراهیم القواعد ولې ګلکار تعمیر کوونکې هغه بابا ابراهیم علیه السلام د بابا اسماعیل علیه السلام کار څه شي خټې جوړولو او کاڼي وړل ولا نږدې کولو ورکول ولا معمار څوک تعمیر جوړونکې څوک هغه بابا ابراهیم علیه السلام د خانه کعبې تعمیر دیوالونه وهل هغه ابراهیم علیه السلام په خپل لاسونو مبارکو باندې کړي وو اسماعیل علیه السلام ور سره کار کړی نو ځکه اولنې بابا ابراهیم علیه السلام دې آیت کې ذکر کو وروسته ور سره بیا چې کوم دی و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام ور سره وو خو تعمیر چا کولو بابا ابراهیم علیه السلام او دا نور مدد ور سره چا کولو مرسته او منډه ور سره چا وهله خټې جوړولو هغه ول را رسولو کاڼي را رسولو جوړول مخلې خلو دا بابا اسماعیل علیه السلام کړی دي نو یو چې کله دا دیوال څخه حد پر اوچت شو نو بابا ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل ځکه نه داسې چې ته ښکلې غوندې کاڼې وګوره چې په دې ګوټ کې یا یو ځای کې نصب کو چې هغه زموږ دپاره یو نشاني وي چې زموږ دپاره څه شی وي یو نشاني بابا اسماعیل علیه السلام زی غره کې یو کاڼی نه دا اخیستی نه دی بل کاڼی اخره کې جبریل السلام ورته وفرمیل دلته یو کاڼی دی چې الله پاک دا د جنت نه را لېږلی دی هغه کاڼی بیا چې کوم دی راواخیستو نصب یې کړو یو قول دا دی ورکې نو به هر کیف دغه کاڼی بیا راوړو نو عمر فاروق نبی علیه السلام په خپله فرمایي دا کاڼی تور نه و حجر اسود چې مونږ ورته وایو د حجر په عربی ژبه کې کاڼي ته ویلی کېږي اسود تور ته ویلی کېږي حجر اسود تور کاڼی نو نبی علیه السلام فرمایي دا تور کاڼی نه و دا بالکل تک سپین د پیو په شان تک سپینو خو د ګناهګارو لاسونه ور باندې او د حایزو زنانو د مونځ د بیمارانو چې کومې زنانه وي د نفاس او د دې حالت کې براتلی هغې به ور باندې لاسونه لګولو حالانکې منع کړي شي چې تاسو به دلته نه راځئ خو بیا هم راتلل به ګناهګاره به راتلل لاسونه به د هغې د وجې نه تور شو ورنه دا تور نه و دا تور دا بالکل سپین و به هر کیف بابا ابراهیم علیه کار خو ډېر اهم کار دی د بیت الله شریف تعمیر دی په زړه کې خامخا بعض اوقات خبره چې مونږ وایو که نه دا کار ما وکړو دا کار ما وکړو سړي په زړه کې هغه تکبر لویي راځي نو دغه ټایم کې بابا ابراهیم علیه السلام خپل عاجزي الله ته ښکاره کړي الله دا زما کمال نه دی الله که تا رانه قبول کو ډېر څه دي که قبول نه شو هېڅ هم نه دي نو رب کریم لومبنی د قبولیت سوال نو مونږ له هم پکار دي چې هر یو کار کو خصوصي دینی امورو کې چې د ټول نه اول د قبولیت سوال وکړو لږ عمل دی لږ عمل خو چې هغه قبول شو عند الله بیا د هغې قدر ډېر زیات دی الله وکان الله شاکرا علیم الله ډېر قدردان ذات دی پوی ذات دی هغه د انسان اعمال ضایع کوي نه د انسان د ذرې نه ذره عمل هم دی رب کریم د هغې قدر کوي او د هغه ډېری هغه انسان ته جمع کوي احادیثو کې شته دی بهر کیف بابا ابراهیم علیه السلام شروع دی دعا کې الله مونږ خدا کار کوو الله لوی تکبر نه کوو دا زمونږ خپل کمال نه دی الله دا رانه قبول کا دا کار رانه په خپل دربار کې قبول کا دویم دا الله مونږ دواړه خپل تابعدار وګرځوه منقاد مو ګرځوه فرمان بردار مو ګرځوه اطاعت کوونکي چې ستا احکامات ظاهرا او باطنا ظاهرا او باطنا ستا احکامات په ځان باندې مونږ ومنو احکامات
کله کله انسان ظاهري یو شی کوي خو د زړه نه هغه تسلیمۍ نه. نو منافقانو په ظاهره باندې حجونه هم کولو، زکاتونه هم ورکوله، قربانۍ هم کولې، جهاد لبم پکې کله کله لاړه، منځونه به هم کوله. دا ظاهري افعالو. دا څه شی وو؟ منافقانو به څه کول؟ منځونه نه کولو. ولې نه کول؟ عبدالله ابن ابی ابن سلول خو به دومره جوخ مونځ په نبی اسلام پسې کولو چې کله کله به تندې د نبی اسلام د پوندو مبارکو سره لګېدو. دومره جوخ مونځ به ورپسې کولو، قربانۍ به هم کولې، حجونه به هم کول، هر یو کار یې کولو، نیک کارونه به کول. لیکن دا ظاهري افعالو، باطن ښه نه و، باطن صفا نو، باطن منقاد نو، باطن تسلیم نو، باطن اطاعت کون کے و فرمان بردار نو. انجام څه شو؟ انجام آخر کار جهنم شو. الله دې زموږ حفاظت وکړي. نو د ظاهري افعال سره د ظاهري اعمال سره دغه اعمال د زړه نه بیا تسلیمول اهم خبره ده. الله مونږ دواړه پلار او زوی دواړه په دغه وخت کې پلار او زوی دي، یا الله مونږ دواړه خپل اطاعت کوونکي وګرځوه په صحیح معنو کې چې مونږ ستا د اوامرو د نواهیو ظاهرا او باطنا اطاعت کوونکي یو. په ظاهر هم ستا د افعال ستا کوم احکامات مونږ نافذ کړي دي الله هغه پوره کوو، او په باطن کې هم د هغې د فرضیت او د احکاماتو د هغې قدر او احترام زمونږ په زړه کې وي. دویمه عجیب دعا دا وکړه د خپل اولاد دپاره، ډیر قیمتي دعا ده. نن دا د بابا ابراهیم علیه السلام دعا په دې مجلس کې ځان ته مخې ته کیږدو او د نن نه کوشش کوو چې د خپلو بچو څنګه د ظاهري خوشحاله، راحت، چین، سکون، د تعلیم، د تربیت، د خوراک، د اسکاک، د کور، د آبادۍ، د واده د دې فکر را سره وي چې دغه رنګې د خپلو بچو د روحانیت هم خیال وساتو. ورنه ټیک ته بچی خو به په دنیا کې د مزو زندگی تیره کی، الله دې حفاظت وکړي. خدا نه خواسته که ما د بچی تربیت نه کړې او دعاګانې مې ورته شپه ورځ نه وي غوښتې، هغه په صحیح لار نه و، دغه بچی به زما الله دې نه کړي، الله دې نه کړي جهنم ته سیده شي. نه بابا ابراهیم علیه السلام د خپل ځان او په دغه دعا کې خپل زوی اسماعیل علیه السلام ځان سره ذکر، بیا د هغې نه پد بیا یو بله دعا کوي. څه وایي؟ ربنا وجعلنا ومن ذریتنا امة مسلمة لک. الله زمونږ په اولاد کې یو ډله یو جماعت داسې پیدا کا رب کریم چې هغه ستا منقاد وي، هغه ستا فرمان بردار وي، ستا احکاماتو لره منونکي وي. د بابا ابراهیم علیه السلام د دعا اثر بیا وشو، ښکاره شو چې د بابا ابراهیم علیه السلام نه ونیسه د نبی علیه السلام ته دور پورې ټیک ته چې په مکه مکرمه کې مشرکان هم وو، مشرکان هم پکې وو، خو لیکن په دې کې بیا داسې کسان هم موجود وو چې هغې شرک نه کولو، هغه په دین ابراهیمی باندې برابر را روانو، هغې شرک بالکل نه کولو، هغې کفر نه کولو. په دین ابراهیمی کې چې کوم احکامات په انسان باندې لازم شي وو هغه به پوره کول، د بیت الله شریف حج به هم کولو، قربانی به هم کوله، ورسره چې کوم دی نوکان کټ کول، ختنه، دا ټول سنت، دا هر څه به کول، د دې به خیال ساتلو او را روانو په مغه طریقې سره عبادات به کول. دا هغه دعا اثرو. نو د بچو د پاره کله که د شپې را پاسېدم او که د ورځې وي مونځ کومه د خپلو بچو د پاره دعا کوم، الله زمونږ بچیان نیک عمله صالحه کا. لومړنۍ دعا ورته د نیک عمل او د صالح والي وکړمه. دنیا به قدر ضرورت او زمونږ پلاران مونږ سره شته دی، زمونږ پلاران مونږ له اوس ګټي. مثال به وایم، زمونږ پلاران خو وفات شوي دي، د ډېرو به پکې وفات شوي، د ډېرو به ژوندي وي، د ډېرو به پکې چې کوم دی وفات شوي وي. ټیک شو، د ډېرو به داسې وي چې هغه به کمزوري د ګټې وټې به نه وي، لیکن بچی شروع دي خپل د عیش عشرت زندگی تیری، دنیا زندگی به هر کیف هغه تیریږي به، لیکن فکر د بچو د آخرت په کار دی. څنګه چې دنیا کې زما په بچی باندې دا نه پیرزو کېږي چې زما د سترګو د وړاندې په هور کې اوس وځيږي، پیرزو کېږي دا مې نه پیرزو کېږي چې زما د سترګو د وړاندې زما بچی د بجلی ونیسي، دا مې نه پیرزو کېږي چې زما بچی زما د سترګو د وړاندې په اوبو کې غرق شي، کوي ته دې وغورځېږي او د بس لاندې او تکلیف د ورته ملو شي، نه مې پیرزو کېږي. نو والله ډېر عجیبه سوچ ده زمونږه چې دنیوي تکلیف مې ور باندې نه پیرزو کېږي چې دا عارضي تکلیف دی، زیات نه زیات انسان مرګ ورسره واقع شي، او د آخرت هغه ابد تکلیف چې جهنم ته ځي هغه ور باندې پیرزو کېږي. والله مونږ ډېر عجیب لار باندې روان یو، نه د خپلو بچو د آخرت فکر وکړو،
او د خپل بچو د آخرت فکر چې د هغې تربیت سره سره دعاګانې ورته غواړو الله زمونږ بچیان نیک عمله کړي او د امت مسلمه د بچیانو دپاره دعاګانې د خیر کوو نو انشاءالله دغه دعاګانې به زمونږ د بچو په حق کې الله قبلوي دعاګانې یوازې ځان دپاره نه غواړو ټول امت دپاره ټول مسلمانانو دپاره دعاګانې وغواړو نو انشاءالله العزیز الله به مونږ له چې د بل دپاره زه خیر غواړم الله به ما له خیر په جولای کې بیا اچوي راځو یو ځل ورته بیا ګورو مختصر غونډه کې مونږ وارنا مناسکنا وتب علینا په دې به مختصر خبره وکړو لږه مختصر خبره مخکې وشوه مناسک لکه څنګه چې ویلو شي دا د منسک جمع ده منسک قربانۍ ته منسک ویل کېږي قربانۍ کول ته څه ویل کېږي دا منسک دی عبادت دی دغه رنګې د بیت الله شریف نه دا طواف چې مونږ کوو دې ته منسک ویل کېږي دا هم عبادت دی د عبادت طریقه د عبادت کولو طریقه د صفا مروه په منځ کې چې دا مونږ کومې منډې وهو دا هم د عبادت یو طریقه ده منا ته ځو عرفات ته ځو په عرفات کې وقوف عرفه کوو دا هم څه شی ده دا هم د عبادت طریقه ده مزدلفې ته واپس راځو قربانیانې کوو شیطانان ولو د دې د ټول ته څه ویل کېږي مناسک دغه رنګې دا کم مقاماتو کې په کمو ځایونو کې په کم مکان کې چې دا افعال ادا کیږي دې ته مناسک ویل کېږي نو په دې ټولو باندې دې اطلاق کېږي راځو ورته ګورو بیا نو دا بابا ابراهیم علیه السلام رب کریم ته سوال کوي الله مونږ ته خو پته نه لګي چې مونږ د ستا د کور عبادت کوو څنګه وکړو داسې ده که نه دې نه وړاندې خو داسې طریقه خو نه وه که نه نو اوس غواړي یا الله کور خو به جوړ شو کور جوړ شو یا جوړېدو واله دی خو رب کریم په دې کې به مونږ څنګه عبادت کوو د حج هغه طریقه به څنګه وي د عبادت طریقه به څنګه وي الله مونږ ته هغه پوره په پوره کافي او شافي وښایي چې په هغه طریقې مونږ ستا اطاعت وکړو راځو ګورو یو ځل بیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ او په هغه وخت کې چې بابا ابراهیم علیه السلام پورته کول او اوچتول بنیادونه من البیت د بیت الله شریف و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام هم ورسره ربنا ای زمونږ پروردگار ای زمونږ رب ای زمونږ پالونکیا تقبل منا الله دا زمونږ سعی او کوشش دا تعمیر د بیت الله شریف چې کو الله دا زمونږ نه قبول کا انک انت السمیع العلیم الله یقینا اونت چې ته اوریدونکې او دغه رنګې پوهه ذات یې الله هر څه وینم او هر څه اورم او زمونږ دعاګانې ته در رسي الله اوري یې دا دعاګانې زمونږ قبولې کوه الله ته پوهه ذات یې تا نه یو شی پټ یو شی درنه پټ نه دی لا یخفا علیک یو شی در باندې درنه پټ نه دی ربنا ای زمونږ رب وجعلنا وګرځوه مونږ لره جوړ که مونږ لره مسلمین مونږ دواړو لره اطاعت کوونکي او منونکي او فرمان بردار لکه د خپل ځان دپاره ومن ذریتنا او زمونږ په اولاد کې هم څه وکړه یا الله امتن یوه ډله داسې جوړه که مسلمتن لکه چې هغه ستا اطاعت کوونکي وي ستا فرمان برداري کوونکي وي ستا خبرې او دغه رنګې اوامر او نواهي د زړه نه منونکي وي و ارنا او خودنا او کوم ته مناسکنا زمونږ د مناسکو د عباداتو د افعالو طریقه وتوب علینا یا الله زمونږ دوانو زمونږ توبه قبول کا انک انت التواب الرحیم یقینا الله سبحانه و تعالی انت چې رب کریم ته ډیر زیات توبه قبلون کې ذات او رحم کون کې ذات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا القوه المتين يا ارحم المساكين یا الہ العالمین قرآن کریم دا درس زمونږ د ټول نه ویل او اوریدل په خپل دربار کې قبول او منظور کې الله اخلاص ورکې پیدا کې کریم مالک رحیم مالک زمونږ د پاره ناس مجمع د پاره ټول اوریدونکو د پاره مسلمانانو د پاره الله د خیر د برکت او د هدایت ذریعہ وګرځي الله دنیا کې د نجات او د خلاصي ذریعہ او آخرت کې د نجات او د خلاصي ذریعہ وګرځي دا قرآن کریم زموږ د پاره شفارسی او شفاعتي وګرځي
دلیل او حجت او نور را لوګرځي د قران کریم په ذریعه سره الله زموږ د ټولو مشکلات آسان کې زموږ د ټولو شری حاجتونه پوره کې د عفت او د پاک دامنه ولا ژوندۍ را نصیب کې زموږ اولاد نیک عمل صالحه کې کریم مالک زموږ په عمرونو کې زموږ په کورونو کې زموږ په اولاد کې کریم مالک زموږ په صحتونو کې الله زموږ په نیکو اعمالو کې برکت واچي الله زموږ په نیکو اعمالو کې برکت واچي الله زموږ د نارینه او زنانو او مشرانو کشرانو عام او خاصو په سرونو باندې الله په دنیا او آخرت کې د حیا صدر راواچي د بے حیا د ژوندۍ نه بچ